پنځه د ټولو نه بهترین فریلانسنګ سکیلونه او په 2018 کال کې تاسو لپاره ډېر اهم دي چې تاسو دغه کوم سکیلز زه په دې ویډیو کې نن زه تاسو له ښیم په 2018 یعنې 2026 کې که تاسو د سکیلو باندې عبور حاصل کې زده کې نو دې سره تاسو د زندګۍ تېرولې او یو بهترین انکم هم سټارټولی شي او همدغه سکیلز چې نن سبا کوم دور دی دې دپاره ضروري هم دي. دا نن زه کوم تاسو له ما یوه اهمه ویډیو دې دپاره راوړې دی ولې چې د دنیا ډېره تیزۍ سره په چینج کېدلې باندې یعنې بدلېدلې باندې روانه ده. کوم جابز دي یعنې نوکریانې دي هغه په ختمېدلې دي او ورسره د هر چی زه به دا ووایم چې ترې سیوا کېدونکي دي یعنې د انسان څومره آمدن دی څه هغه د یو سروس وجې نه کېږي هغه نه سیوا کېږي یعنې زیاتېږي. 2026 کې یعنې 2018 کال کې سکیل ډېر امپارټنټ دي ډېر اهم دي د ډیګرۍ نه. فریلانسنګ سره تاسو هم یو سایډ انکم شروع کولی شئ. دغه یو فول ټایم کیریر هم د تاسو جوړېدلی شي ویلې چې د راتلونکي وخت کې یو تا دپاره بهترین یو فریډم یعنې د ازادۍ یو سکیل هم جوړېدلی شي. او راځئ چې وګورو په دې ویډیو کې نن زه تاسو له د 5 بیسټ یعنې بهترین فریلانسنګ سکیلز تاسو ته ښیم او راځئ د ویډیو تاسو وګورئ تر اخره پورې. او د دې زما د دې چینل نوم دی توري پښتون او که چینل باندې تاسو نوي نو ویډیو لایک کړئ کمنټ فري وکړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. سکل زه به دا ووایم نمبر 1 AI یا پرامپټ اور سره پرامپټ انجینیرینګ آرټیفیشل انټیلیجنس څه ته وایي او پرامپټ انجینیرینګ څه شی دی. او ټولو نه بهترین سکل د 2026 کې یعنې 2018 کال کې AI او پرامپټ انجینیرینګ هم دی. او ډېر خلک AI نه یاریږي هم لیکن کوم سمارټ خلک دي هغه په خپل ژوند کې AI راولي یعنې آرټیفیشل انټیلیجنس راولي. ویلې څه دا ورداسې راغلی دی چې ډېر فریلانسر کوم کار دی فریلانسرز والا هغه هم د AI په لاس کې راځي او هغه خلک هغه فریلانسرز چې هغه AI خپل لاس کې والي په هغه باندې عبور حاصل کړي هغه ته به فریلانسنګ سکیل کې یو اسانتیا راتلی شي. زه به دا ووایم پرامپټ انجینیرینګ څه ته وایي. پرامپټ انجینیرینګ دې ته وایي چې ته به د AI کومې طریقې سره استعمالوي. مثلا چیټ GPT دی AI کې هغه دپاره یو آرټیکل مثلا ته لیکي یو ایمیل لیکي یا څه شی هم لیکي هغه باندې به ته کوم پرامپټ ورکوي هغه پرامپټ یو سکلفول پرامپټ وي چې هغه کې یو بهترین رزلټ ته بیا هغه AI درکوي. AI ته څه شي دپاره استعمالولی شي مثلا ته کنټینټ لیکي امیجز یعنې کوم تصویرونه دي پکچرز دي هغه ته ډیزایننګ کوي. سکرپټ ویډیوز دپاره کوم سکرپټ لیکه شي هغه ته لیکي اټومیشن کار ورسره راځي دې ته AI ویلی شي. که تاسو په 2026 کې AI باندې عبور حاصل کړو او دا به تا دپاره یو بهترین سکیل ګرځېدلی شي. او دویم سکیل ده کاپی رایټینګ یا سیلز رایټینګ. کاپی رایټینګ څه ته وایي؟ کاپی رایټینګ دا یو بهترین سکیل دی آنلاین ارننګ دپاره یو بهترین سکیل دی. کاپی رایټینګ دې ته وایي مثلا انګلیش ډېرو خلکو زده وي په انګلیش کې خلکو PhD هم کړي وي بکس پړولی شي هغه انګلیش ویلی شي لیکن هر یو کس چې هغه انګلیش ویلی شي انګلیش باندې عبور حاصل وي هغه کاپی رایټر نشي جوړېدلی یعنې نه وي جوړېدی شي که کوشش وکړي. کاپی رایټینګ دې ته وایي مثلا
یو کمپنۍ دی هغه یو شی یو پروډکټ خرڅوي، یا مثلا د ویب سایټ دپاره یو لینډینګ پیج لیکل شي. کاپی رایټینګ کې لیکل دغه شانتې راځي چې تا کوم لیکل کړي وي هغه باندې هغه لیکل د کوم پړوولي والا خلک دي چې هغه پړاو کي هغه باندې هغه راشي، هغه کوم لینک ویر کړی وي هغه لینک باندې کلیک وکړي، یا هغه پروډکټ بای کړي او یا یو سرویس هغه جوین کړي. هغه کې لکه نن سبا په دې زمانه کې هر یو بزنس دپاره ایمیلز ضرورت دی، د ایمیلز لیکي د کاپی رایټر لیکي. او سره ایډز کوم ایډز چلیږي دا ایډز وي د ایډز یو کاپی رایټر لیکلی وي. لینډینګ پیجز د کاپی رایټر لیکي. ویب سایټ کنټینټ چې څومره دي د کاپی رایټر لیکي. دی وجې نه کاپی رایټر یو زیات اهمیت لري. کاپی رایټینګ کې لکه دی کې هیډلاینز راځي، هوکس راځي چې ته به یو کس اټینشن څنګه به ته ګریپ کوي، څنګه به ته هغه ځان ته مطمئن کوي، هغه لیکلې وجې باندې کېږي. دې ته کاپی رایټینګ وایي. او سمپل جملې پکې راځي چې تا انګلیش بیسیک انګلیش ته ټیک وي خو کوم فارمولاز دی هغه تا زده وي د کاپی رایټینګ کولو دپاره یعنې لیکلو دپاره. کال ټو ایکشن پکې راځي. دریم نمبر سکل دی شارټ فارم ویډیو ایډیټینګ. ویډیو ایډیټینګ کې لکه مثلا ریلز راځي، شارټس راځي، یا ټیک ټاک کو ویډیوز راځي، څه دپاره ته ایډیټینګ کولی شي. د یو بهترین سکل او د دې سکل ډیمانډز په ټوله دنیا کې ډېر زیات دي. هر یو برانډ چې نن سبا دی هغه غواړي چې ماته اټینشن میلاو شي شارټس ویډیوز په وجه، چې هغه خلک هغه باندې کلیک وکړي، هغه ایډیټینګ کوم کله صحیح طریقې سره شوی وي. نو د ویډیو ایډیټینګ څه دی د یو بهترین سکل دی. لکه مثلا یوټیوب څومره ویډیوز دي لکه یو بهترین طریقې سره ایډیټ شوي وي نو د سکل یو زیات اهمیت لري. او دې دپاره کوم ټولز استعمالیږي لکه مثلا کیپ کټ دی، پریمیر پرو دی، آفټر افیکټس دی، هغه بیسیک استعمالیږي. ای آی ویډیو ټولز دي. که تاسو دا شیان ټایمینګ، کیپشن وغیره سټوري ټیلینګ تاسو زده کړئ دا یو بهترین سکل دی 2026 دپاره. سکل نمبر 4 یعنی څلورم نمبر سکل دا ده نو کوډ ویب سایټ یا د فنل بلډینګ. ویب سایټ دپاره لکه مثلا ورډ پریس باندې مو یو ویب سایټ ګورو، هغه باندې ویب سایټ بلډ کېږي، ویب فلو باندې کېږي، شاپیفای باندې کېږي، کلیک فنلز ورته جوړیږي، کلیک فنلز باندې کېږي. نن سبا چې څومره سرچ کېږي په ایډوانسډ کنټریز کې، په ایډوانس ممالک کې، ملکونو کې هغه زیات پرچیزنګ څه کوي یا مثلا یو شي په متعلق معلومات حاصلوي هغه ویب سایټ ته ځي. د ویب سایټ بلډینګ فنل بلډینګ څه دی د ډېر یو اهم سکل دی 2026 دپاره. تاسو که د باندې عبور حاصل کړئ نو تاسو بیا مخته پیسې هم ګټلی شي او سره پروجیکټ باندې کار هم کولی شي، خپل ویب سایټ هم بلډ کولی شي. مثلا د تا یو شاپ دی یا کاروبار دی یوه کمپني ده هغه دپاره ته یو ویب سایټ چلو کولی شي. پنځم نمبر سکل دی پرسنل برانډ او کنټینټ سټریټجي. نن سبا ولې چې دور داسې راغلی دی خلک په پرسنل برانډ باندې ټرسټ څه کوي هغه په انسان باندې کوي، پورټفولیو باندې تا دومره خلک اعتماد نه کوي. ولې چې کله تا کې پرسنل برانډ ته بلډ کړلو، خپل یو حیثیت یې پیدا وکړلو. که مثلا دې کې سکلز دي زه به دا ووایم فار ایگزامپل یوټیوب دی، یوټیوب باندې تا سره یو سکل شته دی، تا سره یو فن شته دی، ته هغه فن خلکو ته ښایې نو تا سره به خود خلک رابطه کولی شي کوي. لینکډین باندې تا یو پرسنل برانډ وښیلو، تا یو سکل زده کړلو. لینکډین یو داسې پلیټفارم دی چې دې دپاره کوم کاروباري خلک دي هغه په دې باندې ناست وي سرچ کوي زما دپاره د دې شي ضرورت دی، دا سکل چې کوم کس سره دی دا هغه ما دپاره د کار کولی شي. انسټاګرام باندې کولی شي، فیسبوک باندې کولی شي. او تاسو کله خپل علم شیر کوئ، خپل جرني شیر کوئ، هغه شیان ټیچ کوئ، هغه شیان ښایې تاسو خلکو له
چې هغه خلک زده کول غواړي نو تا یو پرسنل برانډ جوړیږي، تا سره به خلک رابطه هم کوي او تا به هایر هم کوي. دا 15 ډېر اهم سکلز دي چې دې باندې تاسو که کار وکړو په 2024 کې نه تاسو به پیسې هم ګټلی شي، ورسره به تاسو زندگی هم یو بهترین طریقې سره تېرولی شي. او مین شی چې کوم دی زه به دا ووایم تاسو د 15 سکیل باندې یکدم په یو ټایم باندې کار نشئ کولی. تاسو یو سکیل منتخب کې ځان لپاره مثلا کافی رایټینګ دی یا ویډیو ایډیټینګ دی یا گرافیک ډیزاینینګ دی یا فار ایگزامپل زه به دا ووایم کنټینټ رایټینګ دی. یو سکیل باندې کار وکړئ، یو سکیل باندې ځان سټرګل وکړئ، کمپلیټ کړئ. کم از کم ایټ لیسټ زه به دا ووایم چې تاسو په شپږ میاشتې کار وکړئ، ډیلی 2 غنټې یوه نیمه 2 غنټې په کار وکړئ انټرنیټ باندې د سکیل زده کړئ، د سکیل روالی په یوټیوب باندې په هزارو ویډیوز پرتې دي هر یو سکیل په متعلق. که تاسو کنسسټنسۍ سره سکیل وکړئ، یو سکیل باندې کار وکړئ نو انشاءالله زه به دا ووایم چې تاسو په 2024 کې یو بهترین سکیل هولډر جوړېدلی شي. او اخر کې به زه دا ووایم که چیرې تاسو فریلانسینګ په متعلق سیریس وی فریلانسینګ کوله غواړئ نو دا سکیلونه د یو سکیل روالی په خپل زندګۍ کې شامل کړئ او تا به د ټولې دنیا خلک هایر کوي. او که ویډیو مې خوښه شوې وي او که تاسو په حقیقت کې فریلانسینګ کوله غواړئ نو دا زما د چینل توري پښتون سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې ولیکئ، صرف دومره ولیکئ یس I will learn a skill. زه به یو سکیل زده کوم. او اورېدلو لپاره ډېره مننه، شکریه په مخه مې هم.